ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه دولتي مطبعه چې پر 1298 کال کې د امان الله خان په وخت کې د دولتي اسنادو د چاپ لپاره جوړه شوې وه لا هم کار کوي. ننګرهار کې د دولتي مطبعې امیر شریف الله احمد وایي له بل هر وخت اوس د ختیځ زون په کچه دولتي مطبعې کارونه زیات شوي او د دولتي ادارو اسناد په ښه معیار چاپوي. نو الحمدلله کوم کارونه چې دي دولتي ادارات خو غونډ راوړي کار نه ځنډېږي په وخت سره هغه پې کېږي عجله کېږي کار یې ختمېږي. اخبار ورځپاڼه ورپسې مجلې دي بیا کتابونه همداسې موږ چاپ کوو چې هغه د هر یو هغه نه همداسې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه چاپ کړي داسې د سرې میاشتې ته نورو ته دا کتابونه چاپ کوو موږ. نور خو دا صادره واردو او رسیدات او حاضریانې دا خو بېل د هر ادارې خپل کوټیشن یې راوړي بس بیا موږ ورته چاپ کوو. د احمد په وینا د مطبعې پخواني ماشینونه ډېر زاړه او کار یې نشو کولی خو اوس یې ورته 2 نوي ماشینونه پلورلي دي. همداسې په ماشینونو کار وکړو د مهرونو ماشینونه چاپ ماشینونه چې دې کې روټا په نوم دی یو ماشین بیا ورپسې سرونا دی همداسې د مهرونو ماشین دی یو بل د کافي ماشین دا مو واغېستل داسې وایي چې 4 لکه روپو پورې موږ په دې مصرف وکړو. نو الحمدلله اوس کارونه غونډ ښه دي. دغه راز د ننګرهار دولتي مطبعه کې پر کار بوخت کاریګر نظیف الله او ګل حضرت وایي لسیزې کېږي چې په دې دولتي مطبعه کې کار کوي او له بل هر وخت اوس یې کارونه زیات شوي دي. الحمدلله د امارت پر راتګ سره زموږ ټول کارونه بالکل هغه ښه معیار ته لوړ شوي دي ځکه مخکې زموږ ته به دلته دغه حروفي وه او د هغې نه مخکې بیا د حروفي نه کمپیوټري سیستم ته اوښتې وه خو موږ دومره ماشین آلات نه لرل زموږ کار لږ ضعیف و واقعا هم دا خبره وه خو فعلا دپاره زموږ هېڅ کوم مشکل موږ ته په دې کار کې نه پیدا کېږي. زموږ کار کوم چې د بازار پر سیستم دی کوم چې هغه په عالي سویه باندې کارونه هغه کارونه موږ کوو په رنګه کارونه کوو هر رقم رنګه کارونه چې هغه موږ کوو. نو په کار په باره کې موږ ته کوم مشکلات نشته دی فعلا او نه د ماشین آلاتو په باره کې کوم داسې خاص مشکل موږ لرو. موږ حتی دومره کارونه لرو چې موږ د شپې د ورځې د وخت نه اضافه کار موږ کوو. کار نه بالکل ماشاءالله بالکل کار نه راضي اوس مخکې کارونه لږ زره څه زموږ معاش هم کم و که نه اوس معاشات هم ښه شوی دی او کار نه راضي یم. مخکې کارونه هم دونه چندان کارونه هم نه وو او اوس کارونه خو زیات دي دولتي کارونه هم ډېر دي. مخکې به شخصي مطبعې ته ورتله که نه او زموږ ټول ماشین آلات انشاءالله ښه شوی دی اوس کار بالکل ټول همدلته راځي کار کوو. د ننګرهار د ختیځ زون په کچه دغه مطبعه چې څه د پاسه له یوې پیړۍ را په دې خوا فعالیت کوي مسؤلین وایي راتلونکي پلان لري چې په کونړ لغمان او نورستان کې د کار د اسانتیا په پار په دغو ولایتونو کې څانګې پرانیزي.